په وروستیو اونیو کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د یو شمېر هیوادونو ترمنځ ناستې پاستې زیاتې شوې دي او له طالبانو سره هم خبرې ګړندې شوې دي. دا چې نړیوال کوم شرطونه وړاندې کړي او آیا طالبان به یې ومني او که څنګه پوره جزئیات یې په دې ویډیو کې وګورئ. په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو خورا هڅه کړې چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، خو دا چاره د یو شمېر شرایطو له منلو سره تړاو لري. تازه د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې طالبان باید د لویې جرګې په جوړولو سره خپل سیاسي ساختار تثبیت او په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. توماس تویس زیاته کړې چې اړینه نه ده د تیر نظام څیرې په حکومت کې شاملې وي، خو په وینا یې چې امریکا د لومړني شرط په توګه له طالبانو غواړي چې حکومت یې باید افغانانو ته د منلو وړ وي. بلخوا بیا نړیوالو د شرط په توګه له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځو ته په حکومت کې ځای ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې د ښځو او اقلیتونو د حقونو په برخه کې د بېغوري په صورت کې به هیڅکله هم د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. همداراز د تیر نظام د ټولو سرتیرو د ژوند خوندیتوب او په نوي حکومت کې د پخوانیو کارکوونکو ګډون یو بل شرط دی چې د نړۍ هیوادونه له طالبانو څخه د مشروعیت پیژندنې د مخه مطرح کوي. د سیمې هیوادونو لخوا د طالبانو او نورو مخالفو ډلو ترمنځ د اړیکو پرېکون او له تروریزم سره کلکه مبارزه د پاتې شرایطو په توګه ویل شوي دي. نړیوال په دې باور دي چې طالبانو یو شمېر شرایط پوره کړي دي، خو لا هم د قناعت وړ ګامونه نه دي پورته کړي. طالبان بیا وایي چې دوی هر څه د شریعت په چوکاټ کې پلي کوي او نړیوال باید د افغانستان کورني قوانینو ته پاملرنه وکړي.